درنو لیدونکو څومره چې پورته کلو ته ځي موږ هومره کلي چې دی پرېوتي دي او بس کلي ټول وار شوي دي. دې په سلو کې چېرته 5% یا 6% خلک ژوندي دي او نور زیات مړه دي او څه زخمیان دي هغه چې دی انتقال کړي دي ننګرهار ته. نو غمونه دي او دغه تکلیفونه یو په بل پسې ډېرېږي. دې لار کې تللي دا مشر مې ولیدو وایي چې دې ماشومانو دوه مور به بېلې بېلې ښه د دې میندې زخمیانې شوي دي او دا ماته پاتې دي. مشره دا ماشومانو سره به څه کوئ تاسو؟ اوس حیران یې څه وکړو هېڅ شی نشته د خوراک توکي نشته د بل شی نشته دې له اوس موږ چې ورکړو همدا غوړې ابۍ او بۍ او موږ ورته چې ورکړو ناول په ټوکې ډاډه مې سره جوړه چې ورکړو سهار د 11 بجې نه ماښام د زلزلې نږدې همدغسې حال دی همدغسې په حال دی نه ډوډۍ شته نه بل شی او اندام تېره اندام دی. اوس زخمیانې دي په ننګرهار کې ننګرهار کې دي او دلته موږ اوس دیوله اوس چې وله ورکړو نور نو ورته وله نشي ورکولی د خوراک توکي هېڅ شی راسره نشته دی ټوټې ناستې دي نه هېڅ شی د سهار ماښام نه 11 بجې نه اوسه پورې هېڅ شی نشته چې دی وله ورکړو کومه مرسته چا نه نه هېڅ چا نه ده راکړې اوسه اوسه پورې دا خو موږ غټانې برداشت وکړو دا ماشومانانو برداشت کولی نه شي که نه آینده اوبو باندې د لاسه کو بل شي باندې د لاسه کو بل شي باندې د لاسه کو اوس حیران یې چې اوس کوم بله وځو اوس کوم بله لاړ شو چېرته لاړ شو کور نو هغسې ډک کړه ډېرې ناستې دي شهیدان څومره شوي دي په کور کې؟ کور کې شهیدان الله پاک رحم کړی دی شهیدان را پکې نه دي شوي او دغه دي چې زخمیان 4 زخمیان را پکې شوي شدیده زخمیان دي احوال شته دی چې احوال نه اوسه پورې نه موبایل لرو نه بل شي کورونه داسې موبایلونه مې ټول مات شوي ناست چې نه هغې ته تلیفون کېږي نو د یو قسم ورسره لېږلی دی چې لکه دا زنانه دي ته ورسره مطلب که په هغې کې څه شی چې ته دلته نه راوړې تاسو ته پته نه موږ ته هېڅ پته نه لګي څه ویو بس درنو لیدونکو نو هر څه ستاسو د مخه دی موږ دې که نور څه نه شو ویلی بس رب دې رحم وکړي امین کې امین کې الله دې تاسو سره ډېر ښه وکړي چې تاسو